السلام علیکم ملګرو، عمران یم او دې ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. چا سره ډېرې زیاتې پیسې وي، محنت نه کوي، دونه محنت روکوي نه، په تیاره ولا الله د رزق یو داسې سلسله روانه کړي چې 10 لکه یا 20 لکه یا څونه دې نه زیاتې د میاشتې ګټي. څوک د شپې او د ورځې محنت کوي، د شپې او د ورځې، خو یو ټایم روټۍ ځان ته نشي برابرولی. دا د الله تقسیم دی چې د دې متعلق زه تاسو سره یو ویډیو شیر کوم. د معین اختر ویډیو ده، کوم چې وفات شوی دی معین اختر، د دې یو ویډیو ده. یقین وکړئ تاسو به حیران کړي چې اکثر لتنانو سره پیسې زیاتې دي په دغه غرور او تکبر کې چې دا مونږ محنت کوو یا مونږ دغه کوو. دا ویډیو تاسو ته وګورئ تاسو ته هم پته ولګي چې دا د چا فیصله او په دې دغه به انسان سره څه کیږي، لکه دا امتحان دی. دا ویډیو وګورئ. आप कहें तो मैं कुरान की आपको एक आयत का तर्जुमे का मफहूम बताता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा जिसको हमने बहुत दिया है वो ये ना समझे कि हम उससे खुश हैं, और जिसको नहीं दिया है वो ये ना समझे कि हम उससे नाराज हैं। दरअसल दोनों की आजमाइश है। बात यह है कि जब अल्लाह ताला आप पे मेहरबान होता है तो कायनात की सारी चीजें खुद ब खुद आप पे मेहरबान हो जाती हैं, फिर किसी की जरूरत नहीं है कि आपके खिलाफ जाए। जब वो ना मेहरबान हो जाता है तो छोटे छोटे लोग बेइज्जत करने लगते हैं। हाँ, دا ویډیو تاسو وکړه، وی الله تعالی وایي چې چاله ما ډیر ورکړي نو دی دې دا نه ګڼي چې زه د دی نه خوشحاله یم، او چې چاله مې نی ورکړي دی هم دې دا نه ګڼي چې زه د دی نه خفه یم. دا د دواړو امتحان یې. دا ویډیو تاسو خپلو ملګرو سره هم ډېره شیر کړئ چې خلکو ته هم پته ولګي. که نه اکثر له کسان په دې دغه کې چې موږ سره خو ډېرې پیسې دي، بس الله موږ نه خوشحال دی، زموږ ټول لایف سیټ دی. مهرباني.